بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، په نننی درس کې مونږه د خپل ورځني معمول یعنی ډیلی روټین په اړه باندې غږیږو. یعنی څنګه مونږ کولی شو چې د خپل ورځني معمول په اړه باندې چاته تفصیل ورکړو. مثال په تور لکه زه 6 بجې پاڅیږم، بیا د هغې نه وروسته مونځ اودس وکړم، تلاوت وکړم او هغې نه وروسته بیا چای وڅښم او د هغې نه وروسته بیا زما چې کوم د ورځنی معمول وي نو د هغې په اړه به زه خلکو ته څنګه خپل تفصیل په انګلیسي ژبه باندې وایم. راځئ وګورئ په دې کلاس کې. I get up at 6 o'clock. I get up زه پاڅیږم at 6 o'clock 6 بجې. زه 6 بجې پاڅیږم. First of all, I take ablution. First of all, د ټولو نه اول. First of all, د ټولو نه اول. I take ablution. زه اودس وکړم. Ablution اودس یعنی اول زه اودس وکړم. And then go to mosque. And then او بیا go زم to mosque جماعت ته او بیا جماعت ته زم. After the prayer, I recite the Holy Quran. After the prayer, للمانځه وروسته. Prayer لمونځ. After وروسته. للمانځه وروسته I recite the Holy Quran. I recite زه تلاوت کوم the Holy Quran د قرآن مجید. یعنی للمانځه وروسته د قرآن تلاوت کوم. Then I come back and take my breakfast. Then I come back. Then بیا I come back زه واپس راځم and take او کوم my breakfast خپل breakfast. breakfast یعنی ناشته یا چای یعنی خپله ناشته کوم یا خپل چای څکم. Then I come back and take my breakfast. بیا راځم او خپله ناشته کوم یا چای څکم. After the breakfast, I go to school or college. After the breakfast, له breakfast یعنی له چای وروسته I go to زم school ته. college یا کالج ته یعنی له چای وروسته زه سکول یا لیسې ته ځم. I come back at 12 o'clock and take my lunch. I come back زه واپس راځم at 12 o'clock په 12 بجې and take my lunch او خپل lunch معنا د غرمې ډوډۍ او د خپل د غرمې ډوډۍ خورم. I come back at 12 o'clock and take my lunch په 12 بجې واپس راځم او د غرمې ډوډۍ خورم. After the noon prayer, I take rest for 2 hours. After the noon prayer, د ماسپښین له لمانځه وروسته I take rest زه آرام کوم for 2 hours د 2 ساعتو لپاره. یعنی د ماسپښین له لمونځ وروسته 2 ساعته آرام کوم. At 5 o'clock, I play cricket with my friends. At 5 o'clock په 5 بجې I play cricket زه کرکټ لګوم with my friends له خپلو دوستانو سره. یعنی at 5 o'clock I play cricket with my friends په 5 بجې له خپلو دوستانو سره کرکټ لګوم. At 8 o'clock I take my dinner. At 8 o'clock په 8 بجې I take my dinner یا I eat my dinner. زه ډینر یعنی د ماسخوتن ډوډۍ وخورم. At 8 o'clock I take my dinner. په 8 بجې زه د ماسخوتن ډوډۍ وخورم. After the dinner, I study
for 2 hours. After the dinner, له ډینر یعنی د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته I study زه مطالعه کوم for 2 hours 2 ساعته یعنی after the dinner I study for 2 hours له ډوډۍ وروسته 2 ساعته مطالعه کوم. I go to bed at 11 o'clock. I go to bed زه بیډ ته ځم کټ ته ځم یعنی زه اوده کېږم at 11 o'clock په 11 بجې یعنی زه په 11 بجې اوده کېږم. دوستانو که ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نور ملګري ورته هم را دعوت کړئ چې له دې څخه مستفید شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.